په یو بل سوال کې دوی وایي چې او ملایکې نر دي او که ښځې؟ حضراتو ملائکه د پاک رب جل جلاله هغه ذکور او اناث نه بلل کېږي، یعنې د ذکورت او د انوثت خلاص معنا نر یا ښځه ورته نه ویلی کېږي. حضراتو د تاسو به پوښتنه وکړه، دغه د غره ډبرې او دغه د غره کاڼي دا نر دي که ښځې؟ تاسو به څه جواب راکوئ؟ تاسو مجبور یاستئ، بل جواب نه لرئ چې دا نه نر دي نه ښځې. ملایکه د پاک رب جل جلاله وعم نواله هغه د نروالي څخه هم خلاص او ښځه ورته نه ویلی کېږي. هغه دغسې مثال لري لکه د غره ډبرې، او دی الله جل جلاله په خپل قدرت کامله جوړ کړي، پیدا کړي. په دې کې نکاح نسته، زیږېدل پیدا کېدل په دې کې نسته، یعنی توالد او تناسل نه لري. هر څو چې ملایکه علیهم السلام په اول ورځ الله پیدا کړي دي هم هغه ملایکه دي، لیکن هم مرګ لري. د یو ګړي دپاره الله پاک بیرته حیات ورکوي. په جنتو کې ملایکه مقرر دي او په دوزخو کې مقرر دي. ملایکه د پاک رب جل جلاله دا لکه دغه مأمورین د حکومت، هر یو پر هغه خپله وظیفه ولاړ، هغه کار الله ورسپارلی دی، په هغه خدمت کې مصروف دي. او یفعلون ما یؤمرون، دی کوي هغه کارونه چې د الله د طرفه امر ورته وشي. ولا يعصون الله، عصیان مخالفت د خدای پاک نه کوي. هغه د هاروت ماروت قصې که تاسې اورېدلي، هغه د هیر رانجا قصې دي، اسرائیلیات دي، هغه صرف دروغ دي. اسلامي کتابو باندې د یهودیانو خبرې ګډې سوي دي حضرات. نو ملائکه علیهم السلام په هغوی کې دا صيغې د تانیث مه مستعملوي. یو ملکه وه داسې راغله، داسې ولاړه، دا صيغې د ښځې مه مستعملوي. ملائکه د پاک رب هغه خطاب یا خبرې د نارینه و د دوی په شان کې دا به کوئ چې ملائکه د پاک رب دي. ملک راغلی و یا ملک ولاړی، دغه ملائکه د پاک رب دې سره خو تعبیر ته موږ ضرور یو، مجبور یو، خامخا به تعبیر کوو. ذکورت اشرف دی، بهتر دی تر انوثت، یعنی نر زیات شرافت لري نسبت و ښځې ته. په دغه خاطر باندې هغه صيغې د مذکر او د تذکیر دا مستعملولی شي. د ښځو او د تانیث صيغې دا به تاسې بندوي. او والسلام.